نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د محرم الحرام متعلق په معاشره کې څه داسې تصورات رجحانات هم شوي دي چې په دا میاشت کې نکاح ما کوي ځکه چې دغه منحوسه میاشتو دا داستو حالانکه دغه خبره د شریعت سره هیڅ تعلق نشته دغه خبره بالکل حقیقت نشته حالانکه په دغه میاشت کې نکاح کړل بالکل صحیح ده بالکل بعینه د شریعت مطابق چل ده او دغه میاشت کې نکاح کړل د خلاف شریعت چل نه ده بالکل بعینه د شریعت مطابق چل ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح ترغیب هم ورکړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح فضیلتونه بیان کړی دي کچیره په دا میاشت کې نکاح کړل دغه منحوسه چاروي نکاح منحوسه وای بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله هم په دغه میاشت کې نکاح نکړلای هغه زمخه د تبعینامه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی بیبیونو سره په دغه میاشت کې نکاح کړی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه نکاح ډیر زیات فضیلتونه بیان کړی دي او ډیر زیات د دغه ترغیب ورکړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي النکاح من سنتي نکاح د سنت دی بل روایت کې درسي فمر رغب عن سنتي فليس مني څوک چې د نکاح نه اعراض وکړو نافرمانی وکړو فليس مني دغه مشتره هیڅ تعلق نشته او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم چې تو زداسه شزونه سره نکاح کوي چې هغه زیوت محبت کو زیوت بچون پیدا کوي ځکه چې په دغه په وجه وزد نور امت مخکې په تاسو باندې فخر کا او داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روایت دی اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الايمان چې کوم سره نکاح وکړو دغه سړی نیم ایمان مکمل شي فليتق الله في نصف الباقي چې کوم نیم ایمان چې پوت دی د یخ برکت د الله تعالی نه وډور شي نو د نکاح در زیات فضیلت الله تعالی بیان کړی دی کچیر نکاح د منحوسه چاروي او غلطه چاروي به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعریفینه دغه کله نه بیانولای او بل خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محرم په میاشت کې په خپل نکاح کړی تزوج محمد صلی الله علیه وسلم خدیجه یوم عاشوراء نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره د لسم محرم پر ځبند نکاح کړی عام محرم میاشت نه لسم محرم یوم عاشوراء پر ځبند نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی او داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها سره په اومه هجری کې د دې سره نکاح کړی و د محرم په میاشت کې او داسې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی و د محرم په میاشت کې او یو بل دوه روایتونه نور هرڅي ربیع الاول میاشت کې یا د رجب په میاشت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی و دغه دوه روایتونه یو محرم دی او یو بل روایت چې کوم دی هغه دی رجب دی دغه نه د معلومه شوله چې د محرم په میاشت کې نکاح کړل دغه بالکل د شریعت مطابق چردو خلاف شریعت کله نه دو او یو بل خبره درته کومه چې ځنه خل داسې چې یغه د محرم په میاشت کې نکاح کړی وي بیا هغه ته په د میاشت کې تکلیف ورسی یا د خپل میانس کې تعلق ختم شي تعلق وشي یا یو کس مړ شي یا اکسیډنټ وشي څه مسله جوړ شي بیا دا وایي چې دغه میاشت نوست دی حالانکه کچیره په بل میاشت کې داس تکلیف دی تور ورسی بیا داس نه وایي چې دغه میاشت نوست دی بلکې دا خبره کو چې دغه په تقدیر کې لیکل شي دغه مقدر کې دا خبره وایي دغه وجه نه مشته تکلیف ورسید حالانکه یو میاشت منحوس نه ده دولس میاشتې دی په دوله میاشت کې یو میاشت منحوس نه ده بلکې دغه اصل بنیادی مقصد دا دی چې د دې خپل میانس کې تعلق نه دشي د خپل میانس کې نکاح تعلق وشي خپل میانس کې اختلاف پیدا شي نحوست پیدا شي نو دا صرف دغه وجه دا نه ده چې میاشت منحوس ده بلکې دغه وجه د خپل میانس کې تعلق نه دشي خپل میانس کې اختلاف دی په خپل میانس کې
محبت یې نشته سره تعلق یې خراب دی دغه وجه نه د تکلیف دی ته ورسیږي کنه و دی ویو میاشته ها نحوست نشته. الله تعالی د میشتو ستا په د شریعت باندې د تاګ او توفیق نصیب کو او د سنت اتباع کول توفیق د نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.